سلامونه دوستانو، نن د الماني یو څو مهمه جملې زده کوو چې موږ او تاسو یې روزمره استعمالوو او له خلکو څخه اورو. په پښتو باندې هم دي، په ډویچ باندې هم دي او په انګلیسي باندې هم دي. اوله جمله دا موږ وایو په پښتو کې وایي څنګه، نو په الماني ژبه باندې وایو وی. انګلیسي باندې وایو how. بیا موږ چې چاته وایو ته څنګه یې، دا انفارمل دا ملګري باندې ولانو او موږ چې ورسره ګپ شپ لرو هغه ته استعمالیږي ته څنګه یې. په ډویچ باندې وایي وی ګیټس دیر. په انګلیسي باندې وایو how are you. بله جمله دا موږ څه کله چا نه پوښتنه کوو ته څو کلن یې، ستا عمر څومره دی، څو کلن یې، داسې وایو وی آلټ بسدو. په انګلیسي کې وایو how old are you. بله جمله ده موږ چې ته ځو سودا کوو او پوښتنه کوو چې دا په څو ده، قیمت یې څو ده. پښتو کې وایي دا په څو دی. په الماني ژبه وایو we feel costed thus. دا په څو دی. انګلیسي کې وایو how much does it cost یا how much does this cost.